السلام علیکم احمد جان څنګه یې؟ وعلیکم سلام شاکر جانه. کاروبار څنګه دی؟ والا کاروبار ښه دی. ډېرېږي. احمده زه د دې لپاره راغلی یم چې ما سره کښېنې او کیسې وکړې او ته په المارۍ باندې بوخت یې. دا څه کوې وروره؟ وبخښه شاکر جانه، رښتیا چې زه ډېر مصروفه یم. په اصل کې زه خپل د ټانک د تیلو د اخیستلو او خرڅولو اسنادونه ډېر په منظم شکل یې ساتم. د اسنادونو ساتل دومره مهمه دي؟ او که اسنادونه منظم و ترتیب وي نو مصارف او عواید مې واضح معلوم وي او وبه کولی شم په ټاکلي وخت خپله معینه مالیه ورکړم. یعنې هم خرما او هم ثواب. ګرانو هیوادوالو او د شرکتونو خاوندانو، د مالی پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي چې دولت پرې د امنیتي ځواکونو معاشونه، مکتبونه، شفاخانې او سړکونه جوړوي. که شرکتونه خپله مالیه په خپل وخت تحویل کړي نو افغانستان به د اقتصاد له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکي. دا پیغام تاسو ته د مالیې وزارت د عوایدو د لوی ریاست لخوا وړاندې شو.